ټول پوځي منصوبین مسؤلین د ملي دفاع وزارت په چوکاټ کې کار کوونکي او د اردو سرتیري باید په نظامی لباس باندې نظامی یونیفورم باندې باید ملبس وي او په رسمي وخت کې په اداراتو کې چې کار کوي ور باندې لازمه ګڼل شوې ده. په مقدمه کې که تاسو وګورئ دغه مکتوب یادونه شوې ده چې د ښه نظم او ډیسپلین د تحفظ او د اردو د معیاري کولو دپاره همدا ګام اوچت شوی دی. که څه هم تاسې وویل چې په دفاع وزارت کې به ټول منصوبین که ستاسې د پوځ سرتیري دي یا د نور څوک دي دوی به اغوندي، فکر کوئ چې لوړپوړي چارواکي لکه ستاسې معینان خپله د دفاع وزیر مولوي صاحب یعقوب فکر کوئ چې دوی به هم په تن کوي دا پوځي جامې؟ بیا په دې مورد کې نن مجلس هم وشو او په مجلس کې هم داسې وویل شو چې امر صادر شوی نو د امر اطاعت په موږ باندې لازم ده او مشران بیا پر ځای باندې عملي کوي. نور هم دا به څومره وخت اخلي مثلا په ځینو لرې پرتو سیمو کې چې ستاسې سرتیري دي یا مثلا ستاسې اردو خلک دي هغوی ته جامې رسېدلي، فکر کوئ چې سملاسي به په ټولو ځایونو کې پلی کېږي که وخت به غواړي؟ د امر تر صادرېدو وړاندې ټولو قطعاتو جزتامونو او د ملي دفاع وزارت قرارګاه او همداراز اړوندو ادارو ټولو ارګانونو ته د فی نفر ټولو دپاره یونیفورم رسېدلی ده سره ټول لوازمو. وروسته بیا حکم امر شوی دی په اغوستلو باندې. نو په دې ورځ کې نن ورځ او پرون ورځ کې موږ ولیدل چې موږ د ملي دفاع وزارت په چوکاټ کې په مرکز کې هم اکثریت مشران ملګري او همداراز نور پرسونل په نظامي یونیفورم کې راغلي. په ځینې ویډیوګانو کې چې موږ لیدل هلته مثلا ستاسې سرتیري وسله به یې په وږه وه، مثلا دوی به په کوڅو کې ګرځېدل، چپلکې به یې په پښو وې یا به یې خولۍ په سر وه یا به یې لونګۍ په سر وه. اوس چې دا پرېکړه شوې فکر کوئ چې دغه دود به نور ختمیږي؟ یعنی که ستاسې سرتیري هر ځای وي ستاسې کسان هغوی به چپلکې نه اغوندي یا به مثلا هغه بوټان چې شا برخه یې ورچته کړي هغه شی به نه اغوندي، هر څه به د یوې اردو په ډول وي؟ دغه نوی حکم چې صادر شوی دی څلور مادې په دې کې تصریح شوې ده صراحت په دې باندې چې کوم شیان کوم توکي چې له یونیفورم سره متعلق نه وي پخوا د ساده لباس سره اړوند وي هغه به مطلق نه استعمالیږي، البته په هغه وخت کې چې رسمي وخت وي او نظامي یونیفورم یې په تن وي په هغه وخت کې مطلق د نورو شیانو ممنوعیت راغلی ده. او نن چې موږ تر کومه برید پورې لیدل چې کومو کسانو یونیفورم په تن وو هغوی مطلقا نور شیان پرېښي وو، یوازې د نظامي یونیفورم کې د ملي دفاع وزارت په چوکاټ کې خپلو دندو ته ادامه ورکوو. تاسې مخکې ویلې چې ستاسې ټولو سرتیرو ته دغه ور رسېدلی د یونیفورم. پخوا زما په ګمان د جمهوریت له وخته تاسې ته ډېر یونیفورم پاتې و، دا اوس چې تاسو توضیح کړي دا نوی یونیفورم دی او که هماغه د پوځ نه پاتې شوی یونیفورم دی د تیر جمهوري نظام؟ باید یادونه وکړم له تیر وخته چې موږ ته پاتې شوی یونیفورم دلته په د ملي دفاع وزارت چوکاټ لوجستیک په اداره کې دا د افغانستان سرمایه ور باندې مصرف شوې ده او د افغانستان ملي سرمایه ملي شتمني دا خریداري شوې وه له ترکیې څخه او قسما له ځینو نورو هېوادونو څخه هم. د ترکیې چې کوم ټوکر و هغه ډېر باکیفیته ده، له هغه څخه جوړ شوي ځینې البته او ځینې دغسې ناجوړ شوي البته تکه تر ډېره زیاته بریده پورې پاتې تر اوسه پورې له هغې څخه استفاده کېږي او کوم رنګونه چې پخوا وو هغه رنګونه د اوس لپاره چې کوم پخوا د اردو دپاره وو د اسلامي ملي دفاع وزارت په چوکاټ کې ملي اسلامي اردو دپاره هماغه رنګونه انتخاب شوي دي، فعلا هغو څخه استفاده کړي ځکه پر دې باندې ډېره غټه سرمایه مصرف شوې او سرمایه د افغانستان د ملت او د افغانستان د اردو مربوطه وه. او څومره شمېر جامې در سره شته پوځي ستاسو په ګودامونو کې؟ ځکه تاسې وایي چې 1.5 لک پوځیان یا اردو لرئ. بلې تر اوسه پورې د ټولو جزتامونو قطعاتو دپاره د ملي دفاع وزارت په چوکاټ کې د 1.5 لک چې تاسې یاد کړو زیاتو کم چې موږ د ملي اردو سرتیري لرو همداراز نور پرسونل دي هغو ټول دپاره تر اوسه پورې دا څه کم 2 کاله په ظرف کې 4 ځله شاوخوا اکثریتو ته البته دا فی نفر درېشې رسېدلې دي دا هم له هغو څخه اکبار شوي همداراز د راتلونکي دپاره هم ډېر څه لرو چې انشاءالله تعالی تر ډېره وخته پورې به د ملي اسلامي اردو دپاره کفایت وکړي. نو بیا که کمې شي له کوم ځای به یې راوړئ؟ له ګاونډیو نه که په کور دننه به یې جوړوئ؟ برې دا څه ممنوع شیان نه دي
د دنیا معمول خرید سره کوي او صادرات واردات په مورید کې شته. او طبیعي ده چې کله تاسې یونیفورم خپل پوځیانو یا سرتیرو ته ورکوي هغوی ته به نښانونه یا پوځي نښانونه په مټو او سینو باندې هم ټومبي. راته ویلی شي چې تاسو که پوځي نښان ورکوي خپلو قمندانانو ته یا خپلو سرتیرو ته د دوی اساس به څه شي، د کوم اساس له مخې به دوی ته نښانونه ورکوي پوځي؟ جهادي سابقه په دې کې ډېر مؤثریت لري. البته نور هم داسې موارد شته چې هغه باید په پام کې ونیول شي، لکه اهلیت او همداراز زده کړې، هغو ته هم پاملرنه کېږي. د اسلامي امارت د ملي دفاع وزارت په چوکاټ کې د تثبیت رتبې کمیسیون فعال او کار یې کړی تر ډېره بریده پورې. اکثریت د مجاهدینو او د سرتیرو همداراز د نور پرسونل دپاره د رتبو تثبیت کړی دی. مثلا که یو چا ستاسو په لیکو کې ډیره جګړه کړي، مثلا 15 کاله 6 کاله یا 10 کاله، هغوی ته به لوړه رتبه ورکوي، مثلا ډګروال، جنرال، ستر جنرال، همداسې ده؟ حتما به جهادي سلسله پکې د هغې ټکړهوالی او تبارز به پکې مؤثریت زیات ولري. البته خو نور موارد ما مخکې عرض وکړې هغه په پام کې نیول کېږي، لکه زده کړې او نور اهلیت. نو تاسو خو د پوځي رسمي زده کړې په تېرو 10 کلونو کې نه وې کړې، نو معنا دا چې ښایي یو لومړنی مهم دلیل د رتبو د ورکړې دپاره تاسو ته هغه څوک وي چې جنګ یې ډېر کړی. تاسو ته معلومه ده چې حربي پوهنتون او حربي ښوونځی په نوم باندې خو موږ د ملي دفاع وزارت په چوکاټ کې موږ دې ته موازي اداره درلوده، د ملي دفاع وزارت په ډول باندې چې د نظامي چارو کمیسیون یادېده. دغه په چوکاټ کې د معسکر په نوم باندې دې ته تدریب او همداراز زده کړې ورکول کېدلې چې هغه تقریبا د ملي دفاع وزارت د حربي ښوونځي او حربي پوهنتون سره په ځینو مواردو کې موازي ګڼل کېږي. لیکن دا خو اوس 2 کاله وشو، په 2 کالو کې خو سړی له پوهنځي یا له ډېرو لوړو زده کړو نه فارغېږي. مثلا ستاسې خپله رتبه څه ده، څه مو درته ټاکلې ده؟ مثلا ما ځینو ځایونو کې ولیدل چې حتی یو مولوي صاحب ته ستر جنرال رتبه ورکول شوې وه. غواړم پوه شم چې ستاسې خپله څه ده مثلا رتبه مو؟ کوم ځای کې چې زه کار کوم دغه خپله چې دغه چوکۍ د تورن جنرال ده، نو طبعا تورن جنرال چوکۍ ته ورځي هغه به تورن جنرال ورځي. خو ما درته عرض وکړئ چې 20 کاله چې دلته اسلامي امارت ته مجاهدین روزل کېدلو د معسکر تر عنوان لاندې، هغه تر حربي پوهنتون او حربي ښوونځي هغه په ځینو مواردو کې کم نه وو، په ځینې تدریبي او تعلیمي مواردو کې تر دې کم نه وو. البته نوم به بدل وو. موږ اکثریت هغه ملګري چې په دې د تثبیت رتبې لخوا څخه دوی ته دا رتبې ورکولې کېږي، هغوی اکثریت هم دغه خلک دي چې هغوی کاملا په د اردو په هغه اړینو مسایلو باندې چې هغه ته ضرورت وي او همداراز تعلیماتو باندې تر ډېرو بریده پورې پوه دي. او مخکې تاسې ویلي وو، ستاسې له خولې ویل شوي چې تر 150,000 پورې اردو لرئ. راته ویلی شئ چې په دغو کې څومره د پخواني پوځ خلک دي، د پخواني پوځ کسان څومره در سره شته او د کومې کچې؟ اداري، تخنیکي، فني، همداراز هغه ادارې چې په هغو کې ډېر ضرورت ده د خلکو وي چې هغوی باید مسلکي خلک پکښې وي. په د امارت د حاکمیت په لومړنیو ورځو کې چې راوستل شوي د هغه کسان په هغو اداراتو کې په ټولو کې کار کوي. زما تر لاس لاندې سرمفتشیت په چوکاټ کې د سرګونو کسان دي، دغه اکثریت هغه دي، بلکې په 100 کې 90 هم هغه کسان چې پخوا کار کاوه هم پر هغو ځایونو باندې پاتې دي. همداراز په نورو قطاعاتو جزءالاسلامونو کې ټول هغه کسان چې هغوی فني، تخنیکي او اداري پرسونل هغوی کاملا راغلي او پر کار باندې اخته دي. او همداراز چا که په نورو برخو کې مراجعه کړې وي هغوی ته تر ممکنه حده پورې منفي جواب نه دی ورکول شوی. او یو ډیره مهمه مسله د قلی اردوګانو د نومونو اړول و. حکیمي صاحب، ستاسې له نظره فکر کوئ چې دا یو منطقي کار و چې تاسې د وطن اصلي نومونه هغه د ملي ژبو نومونه مو راواړول عربي ته، مثلا سیلاب، تندر، شاهین، دا مو واړول په عربي ژبه باندې، ډېرې نیوکې هم خلکو پرې وکړې. فکر کوئ چې دا یو منطقي کار و؟ څو لسیزې وړاندې تاسو ته معلومه ده د ملي دفاع وزارت د وزارت نوم هم وزارت حرب و، همداراز نور ادارات په هغوی کې د عربي له موږ تاسې خپل نومونه په خپله عربي دي او موږ ژبه له عربي څخه ډېره زیاته متاثر ده، که فارسي ده که پښتو ده، دا موږ دواړې ملي ژبې او دا دواړې ملي ژبې شاته نه دي ورې شوي. په ځینو نومونو کې چې پخوا و په هغو کې د پخواني د قلی اردوګانو د قطاعاتو نومونه په هغو کې پخوا هم عربي نومونه وو او همداراز اوس ځینې عربي او پښتو چې په خپل باندې یا هغوی دلیل یې څه و؟ دلیل یې څه و چې بدل مو کړه؟ دلیل یې څه و؟ بلې ځینې اسلامي او مذهبي مقدسات شته او همداراز ځینې شخصیتونه شته چې هغوی باید همداسې په داسې ځایونو کې په نومونو په یادولو باندې هغوی یاد ته
د 20 کاله د جهادي مبارزه روانه وه. موږ یو له هغو څخه د معاملاتو نومونه پر د ځینو قطعاتو باندې د عملیاتو نومونه لکه فتح او همداراز نور دا ښوول شوي دي، او دا نابلده کلمې نه دي موږ تاسې په ژبه کې راځي. پاتې شوي وای خو هغه مروجې کلمې وي، خلک ورسره اشنا او د خپل د وطن د ژبو نومونه که پاتې شوي وای څه مشکل و؟ دلته ما عرض وکړ چې د دیني اسلامي او مذهبي مقدسات او همداراز نور ارزښتونه باید په پام کې ونیول شي. یوه پوښتنه مې غوښتل دا وکړم حکیمي صاحب چې په تیر نظام کې په پاوز کې دننه ډیرو میرمنو هم کار کاوه، تاسو راته ویل چې تاسو په پاوز کې اوس میرمنې شته، ښځینه کارمندان شته څوک؟ نه خیر، فی الحال خو شتون نه لري او هغوی ته فکر کوم اړتیا هم نه ده پېښه شوې، او موږ تر اوسه پورې ممانعات هم د ممانعت په اړه باندې څه نه دي ویل شوي. خو زموږ سره چې کوم ملي دفاع وزارت په چوکاټ کې کوم سرتیري دي او همداراز نور کارکوونکي که پخواني دي او که اوسني دي، هغوی ټول نارینه دي او تر اوسه پورې موږ داسې ځای درکړی هم نه چې په هغه ځای کې د ښځینه اړتیا. تاسې که ځئ چېرته کور تالاشي کوئ، مثلا پاوز ده، مثلا عملیات کوئ، طبیعي ده چې کور به تالاشي کوئ، خو ښځو ته اړتیا لري چې ورسئ کور تالاشي کړي. نو چې ښځې نه وي خو معنا ده چې پاوز مو نیمګړی دی. ستاسې اردو چې وایي 1.5 لک مو جوړه کړې. تاسو ته معلومه وي چې تراشي او چاپي اچول دا د ملي دفاع وزارت کار نه دی، دا د استخباراتو او په ګډه باندې په همغږي باندې د ملي دفاع وزارت سره استخبارات کوي او همداراز پولیس یې کوي. پولیس او استخباراتو کې حتما داسې موارد په پام کې نیول کېږي. د ملي دفاع وزارت که ورسره وي هغه به فقط د امنیت د استحکام دپاره وي او هغه بې له ښځو هم شونی ده. د پاوز له پخوانیو سرتیرو هم چا در سره رابطه نه دی کړې چې دوی غواړي بیرته په دغو لیکو کې کار وکړي؟ ځکه پخوا شمېر ډېرو زما په زړه دي، موږ چې ریپورټونه پرې کول په ډېرو قطعاتو کې ښځینه وې. نه خیر، شخصا زما خپله په اداره کې ما ته چا مراجعه نه ده کړې او ما ته تر اوسه پورې د ممانعت حکم هم نه ده راغلی او د اجازه هم نه ده راته راغلې او فکر کوم اړتیا به یې هم نه وي.